د مینه ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام ستړي مشئ وخت مو په خیر. د دې ساعت خبرې ټولګي ته ښه راغلاست. امریکایي ډیپلوماټان وایي حقاني شبکې طالب امارات سره د امریکا جوړجاړی ستونزمن کړی. د امریکا متحده ایالاتو یوې مخکینۍ لوړپوړي ډیپلوماتي ویلي چې د طالبانو په امارات کې د حقاني شبکې پراخ برلاسیتوب له طالبانو سره د متحده ایالاتو جوړجاړی ستونزمن کړی دی. ډیپلوماټ اني فورسایمر په یو تازه مرکه کې وویل چې حقاني شبکې له طالبانو سره د امریکا متحده ایالاتو هر ډول جوړجاړی ناشونی کړی دی. د نوموړي په خبره د حقاني شبکې مشر سراج الدین حقاني چې د طالبانو د کورنیو چارو وزیر دی اوس هم د متحده ایالاتو د فدرالي پولیسو تر څارنې لاندې دی. میرمن فورسایمر زیاتوي چې د طالبانو په لیکو کې د داسې خلکو موجودیت به دوی سره د امریکا جوړجاړی ناشونی کړي. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. دوی د امریکا متحده ایالاتو په اړه محتاطانه غبرګونونه ښایي تر دې چې پرون یې د خپلې لومړۍ واکمنۍ پر ضد د متحده ایالاتو د بریدونو 20 کلیزې ته هم غبرګون محتاطانه و. د افغانستان په کندوز ولایت کې د شیعه مسلمانانو په یو جومات کې نن د جمعې د لمانځه په مهال چاودنه شوې چې د طالب چارواکو په وینا خلک پکې وژل شوي او ټپیان شوي دي. د طالبانو یو چارواکي مطیع الله روحاني فرانس پریس خبري ایجنسۍ ته ویلي چې دا ځانمرګي برید و او وايي شاوخوا 80 تنو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. خو ځینې رسنۍ د مړو شمېر 500 ټپیان تر 100 زیات یادوي. ځایي امنیتي چارواکي وايي د چاودنې په مهال شاوخوا 300 کسان په جومات کې پر لمانځه ولاړ وو. خو بلخوا ملګري ملتونه وايي د کندوز په پیښه کې تر 100 زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. چاودنه نن د جمعې لمانځه پر مهال د شیعه جومات دننه شوې چې تر 40 کسان وژل شوي او تر 80 زیات نور ټپیان دي. تر اوسه پورې کومې ډلې د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی. اسلامي امارت د پیښې په اړه څېړنې پیل کړې دي. خوست والي رسنیو ته ویلي دي چې دغه ولایت کې 14 کسان داعش ډلې سره د تړاو له امله نیولي چې خوست کې د بریدونو پلان درلود. د نوموړي د معلوماتو پر بنسټ چې دغه کسان د نورو ولایتونو خوست ته راغلي او پر خپلو کړنو یې اعتراف کړی دی. د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقي په مشرۍ یو پلاوی قطر هیواد ته روان شو. په دې پلاوي کې د اطلاعاتو او کلتور وزیر خیر الله خیرخوا، د استخباراتو رئیس عبدالحق وثیق، د کورنیو چارو وزارت معین مولوي نور جلال او مولوي شهاب الدین دلاور ملتیا کوي. د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقادر بلخي ویلي چې یاد پلاوی به د قطر هیواد له چارواکو او د یو شمېر نورو هیوادونو له استازو سره په اوسنۍ سیاسي وضعیت او اړیکو خبرې وکړي. د هوایي دهلیز له لارې بهر ته د جلغوزیو صادرات پیلېږي. د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلان وایي چې را روانه اونۍ کې به بهر ته د کابل هوایي ډګر څخه د کارګرو سوداګریزو پروازونه د جلغوزیو په لیږد پیل شي. د دغې خونې مرستیال محمد یونس محمد وویل چې د کارګرو لومړی پرواز به په 3 تر 4 ورځو کې د کابل هوایي ډګر څخه ترسره شي. دا به د افغانستان اسلامي امارت په لاس د کابل ولایت له نیولو لومړی کارګر پرواز وي چې په اول ځل له افغانستان څخه جلغوزي بهر ته صادروي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د بهرنۍ کمیټې مسؤل ازرخش حافظي وویل چې چین هیواد دې ته متمایل دی څو له افغانستان سره د جلغوزیو په برخه کې راکړه ورکړه زیاته کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې ونډي شرمن له لوړپوړو پاکستاني چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې کړې دي. میرمن شرمن نن جمعه اکتوبر 8 پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره د افغانستان د راتلونکي او امریکا او پاکستان د مهمو اوږدمهاله اړیکو په اړه خبرې کړې دي. هغې زیاته کړه موږ د سیمه ییزو نړیوالو ستونزو دوامداره هوارۍ ته سترګې په لار یو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې همدارنګه زیاته کړې چې پاکستان د سفر په ترڅ کې تېره ورځ د دغه هیواد د ملي امنیت شورا له سلاکار موحد یوسف سره هم د افغانستان او د امریکا او پاکستان د اړیکو د زمینې برابرولو په اړه خبرې کړې دي. اغلې شرمن په دې اړه نور معلومات نه دي ورکړي. نوموړي تر پاکستان مخکې د افغانستان او ځینو مسایلو په اړه هند ته سفر کړی و. د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیالې نه مخکې د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې مشر ویلیام برنز هم پاکستان ته تللی و. ماریا رسا او دیمیتری مراتف د 2020 کال د نوبل جایزې ګټونکي اعلان شول. ماریا د ریپلر په نوم د فلیپیني ویبپاڼې مدیره او بنسټ ایښودونکې او د کیڼ اړخي دوترتا روډیرکو حکومت منتقده ده. هغې د سیاسي اهدافو لپاره د جعلي خبرونو له افشا کولو ګټوره استفاده کړې. دغه راز مراتف د روسیې نووایا گازت ورځپاڼې مدیر مسؤل دی چې د روسیې د خپلواکو او انتقادي رسنیو څخه ګڼل کیږي.
جرمني وایي له افغانستانه د خلکو د خوندي ایستلو هلو ځلو ته دوام ورکوي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس وایي له افغانستانه د هوایي ځمکې له لارې د خلکو د خوندي ایستلو هلو ځلو ته دوام ورکوي. هایکو ماس دا خبرې پرون پنجشنبه مخکې تر دې چې 219 نور افغانان په یوه چارتر الوتکه کې له پاکستانه جرمني ته ورسیږي په یوه بیان کې وکړې. د دغو کسانو له منځه به 20 تنه نور اروپایي هیوادونو ته لاړ شي. په همدې حال کې امریکا، جرمني او بریتانیا وایي چې لا یې هم ګڼ شمېر اتباع په افغانستان کې پاتې دي او هڅه کوي چې ژر یې وباسي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې په راتلونکو اونیو کې به د کسانو د ایستلو لپاره نورې لارې پرانیزي. په پاکستان کې د کورونا د کنټرول مرکز د اکتوبر له 11 نیټې څخه په ټول هیواد کې د تعلیمي ادارو پرانیستلو پریکړه کړې ده. د پاکستان د منصوبه بندي وزیر اسد عمر په خپل ټویټر باندې لیکلي چې د اکتوبر پر 9 په اسلام آباد کې د کورونا سنټر په یو غونډه کې فیصله وشوه چې په هیواد کې د کورونا د مریضانو د شمیر راټیټېدو او په ښوونځیو کې د واکسین لګولو پروګرام تر بشپړېدو وروسته ټولې تعلیمي ادارې پرانیستل شي. نوموړي زیاته کړې چې د اکتوبر له 11 نیټې څخه به په تعلیمي ادارو کې د معمول زده کړې بیا پیل شي. تر دې وړاندې یوازې نیمایي زده کوونکو ته اجازه وه چې ښوونځیو ته راشي. په عین حال کې د کورونا د کنټرول مرکز ویلي چې په پاکستان کې په تیرو 40 ساعتونو کې 46 کسانو ژوند بایللی دی. د امریکا ملي امنیت سلاکار جک سلیوان وایي هیواد د تایوان تنګي کې د هغو کړنو له کبله خورا اندېښمن دی چې د سیمې امنیت ګډوډوي. د نوموړي دا څرګندونې له هغې وروسته مخې ته راځي چې چینایي چارواکو د زور څرګندولو په توګه 4 ورځې پرله پسې د تایوان هوایي دفاعي زون ته ګڼ شمېر جنګي الوتکې واستولې. تایوان ځان یو خپلواک دولت بولي خو چین یې د خپلې خاورې بیله شوې برخه بولي. له نوموړي پوښتنه وشوه چې آیا له افغانستانه وتلو وروسته امریکا د زور کارولو ته تمایل نه لري. ښاغلي سلیوان وویل دا یوه ستره تېروتنه ده چې له هغه بحرانه درسونه ترسیم شي. ښاغلي سلیوان زیاته کړه د دې ویلو هڅه کول چې له افغانستانه راوتل یو بل هیواد ته په بله سیمه کې د امریکا د ژمنو په هکله څه وایي یوه لویه تېروتنه ده. نوموړی وایي چین د نړۍ په هکله په سختۍ سره له خپله دریځه دفاع کوي او امریکا پر ځان لازمه بولي چې له متحده او ملګرو ملتونو پرېکنده وښایي چې موږ چیرې ولاړ یو، چې د خپلو ملګرو لپاره ودرېږو، چې د خپلو ګټو لپاره ودرېږو او زموږ نیت د همداسې کولو دی. دا وه د دې ساعت خبرې ټولګه. تر بیا خوشحاله شېبې ولرئ.